په سورۃ نور کې په اصلاح کې چې د معاشري اصلاح د پاغي کې الله رد کوي په زنا باندې چې د اصلاح معاشره چې د معاشري اصلاح کېږي نو په هغې کې د ټول نه لومبی څیز دا دی چې بې حیایي دې نه وي په معاشره کې. د ټول نه غټ جرم هغه په یو معاشره کې دا دی چې هلته بې حیایي بس. او بار برابر ستاسو په امام بخاري په کتاب کې په حیا باندې ډېره لویه خبره هغه تېر د جمعې تقریر هم پرې ما کړ. نو په بې حیایي کې د ټول نه لوی هغه انتها د بې حیایي ذکر کړل چې هغه زنا وه. سورة انزلناها آیت پسې وایي الزانیة والزاني دا تذکره. بیا الله جل شانه د دې نه پس زنا خو ذکر کړل چې دا ډېر یو لوی جرم دی. او زنا پسې بیا دا ذکر کوي په دې صورت کې چې د زنا دا کم بلیم ته پچا لګي دا هم ډېر یو لوی جرم دی. ډېر لوی جرم دا پلان کې څه کړي زنا کوي. او بیا د دې نه لوی جرم دا دی چې یو پاک انساني او هغه ستا بیوي مثال ته په هغې باندې تهمت لګېږي ته پېچوتی چې تا زنا کړې. الله جل شانه دا خبره هغه ذکر کوي. بیا بس اسباب او وجوهات ذکر کوي چې داسې قسم بې حیایي چې موږ ته زنا وایو نو دا د څه د وجې نه راځي. اسباب ذکر کوي په هغه مضامینو کې. نو په اسبابو کې لومبۍ خبره ذکر کوي چې یاره ته کله کله د چا کور ته ورځې او بې اجازته ورځې نو د هغې نقصان دی چې انسان زنا طرف ته رسوي. چېرته رسوي؟ دا ډېره یو جوره خبره ګورئ. الله وایي که نه چې تاسو د چا کور ته بې اجازته مه ورننوځئ. که تاسو اجازت والی اجازت میلاو شي ښه ګینې واپس کېږي وروسته به راشي. نو تاسو به وایئ چې یاره د سورت نور کې دا څه شروع شو خبره د حیا شروع وه او لاړه پکې اجازت ته. دا یو ډېره لویه فارموله ده چې الله جل شانه دا وایي گویا چې اجازت یوازې دا نه دی چې ته چا کره ځې نه اجازت پالې. اجازت په ډېرو لویو څیزونو کې دی. مثال در کومه د چا یوه خور ده یو نامحرم انسان دی او د هغې علاج کوي او بغیر د اجازت ته محرمه کوي. مثال هسې یا د هغې سره خبره کوي څه خاص خبره کوي او بغیر د اجازت ته مشرانو او د محارمو نه کوي. دا تمام د اجازت چې څومره شی دي اهمیت ته منځ کې راځي د کمو کمو خبرونو هغه ټولې الله راځي. نو خبره به ذکر کړي الله جل شانه چې زنا یا د زنا په شان کارونو ته انسان ذکر رسي چې یو بې اجازت انسان یو کار کوي د غیر محرمو سره او بلا اجازت. دا یوه خبره. بیا به الله جل شانه ذکر کوي چې یو بله وجه هم شته هغه دا چې خلک بدنظري کوي. خبره به درته دا وکړي چې مؤمنانو ښځو ته او مؤمنانو سړو ته وایي چې خپل نظرونه ښکته ساتي ځکه دا یو وجه ده چې انسان چېرته رسوي زنا ته رسوي. دا خبرې الله جل شانه په ځای په ځای هغه ذکر کوي. بیا الله جل شانه به وروسته راشي تقریبا 15 آیت دی یا 20 آیت دی چې هلته به الله یا 22 نمبر آیت دی چې الله جل شانه فرمایي چې زنا یو وجه دا هم ده چې زنا په معاشره کې عام وي او معاشره هغه خراب شي. مولوي صاحب موبایل ښکته کړه ډېر سخت ګډوډېږم خفه کېږم صحیح ده او که نه یوه نیمه میاشت پابندي هغه راباندې لګېدلې وه او ناست شو خفه کېږم سمې صحیح. یو وجه بله ذکر کوي الله جل شانه په دغه آیتونو مبارکو کې زنا یو وجه دا هم ده په معاشره کې چې معاشره خرابېږي او زنا پکې خورېږي چې انسانان په خپل وخت باندې نکاح نه کوي. چې نکاح نه وي د هغې الټه څه شی دی زنا دی. د یو بل انورس دي یو سیوا کېږي بل به ورته کمیږي. چې نکاح کمیږي څه به سیوا کېږي او چې زنا کمیږي نکاح په څه به کمیږي په نکاح باندې. هغه به الله جل شانه ذکر کوي. دا الله جل شانه به د اخره پورې دا خبرې دا ذکر کوي او بیا به بلې خبره وکړي الله جل شانه سختې خبرې به راشي د احکامات په ذکر کړي. د هغې نه پس په الله جل شانه دا وایي چې ګوره یاد ساتئ چې دا قوانینو چې ما ذکر کړي ځکه مخکې ویلي په صورت مؤمنون په آخره کې افحسبتم انما خلقناکم عبثا الله تاسو اسې جوړ کړي بس نو اسې نه جوړ کړی دی یو قانون دپاره چې په هغې عمل وکړي. نو قوانین ټول ذکر کړل په صورت نور کې. نو آخره کې وایي چې نه صرف په قانون باندې هم کار نه کړي د قانون سره یو بل څیز هغه ضروري دی چې هغه ایمان دی او اعمال صالحه دي. نو ایمان او د اعمال صالحه او تذکره به الله وکړي او د هغې نه پس به د کافرو او د منافقانو تذکره کوي چې په دې کې نه ایمان شته نه دي اعمال صالحه هغې شته او د هغې د اعمالو مثال به ذکر کړي چې دې اعمال کې چېرته ښه عمل هم کړي که نه نو هغه خو د هغې مثال خو د سراب دی او بد اعمال کوي که نه د هغې په تیارې سره مثالونه ورکوي الله جل دا په صورت نور. بیا به الله جل شانه اخره کې د څه معذوره خلکو د هغې تذکره وکړي چې څه خلک داسې چې هغه معذور وي هغه کمزور وي هغه په ډېرو احکاماتو په صورت نور کې په هغې باندې عمل نشي کولی نو د هغې دپاره الله جل شانه به خصوصي پیکیج هغه ذکر کوي چې نه دین اسلام دی سخت مذهب هم نه دی څونه سختي ما ذکر کړله د اصلاح د معاشرې دپاره دا به ذکر کړي. او بیا به څه خلکو وي چې نه ماته خو به دې څیز کې تکلیف دی او دونه تکلیف دی نو که هغه یو حد د تکلیف ته انسان ورسي او نقصان ته ورس بیا الله وایي ستا دپاره دا نه ته مه کوه داسې خیر. نو دا ټول صورت نور سوا خلاصه وه چې مضامین تاسو ته ما ټول هغه ذکر زه حیران یم ملحدانو ته چې ملحدان دا خبره کوي چې تاسو په قرآن کې څه لیدلي چې دا قرآن کوي بار بار
دا خو د عربو لیکل شوی کتاب دی، نه خدای شته او نه پیغمبر شته. دا خو د عربو لیکل شوی کتاب دی او فل اف میسټیکس، د غلطونو څه دی وایي ډک دی دا کتاب. دا خبره ذکر کوي. موږ ته راوړی د قرآن په شان بل کتاب موږ به هغه ومنو. د دې نه ښه څیز پیش کوي موږ ته په کائنات کې، خو د دې نه ښه کتاب موږ ته بل نه ښکاري. دا خو یهودیان هم وایي، عیسایان هم وایي، دا خو کفار هم وایي، دا خو هغه د چین او د روس هغه ملحدان هم وایي. خو د پاکستان ملحدان څه وایي؟ د قرآن مجید د دې څه حیثیت نشته. موږ دا وایو ټیک ته حیثیت نشته، روغه خبره ده، زد نه کوو. تاسو موږ له قانون راکړئ چې دې نه چوتې موږ به هغه ومنو. دا قرآن به موږ چېرته کېږو؟ سیټ ته وایي. اسانه شو که نه؟ بانې نه کوو، روغه خبره دی کې څه دي یار، موږ زد والا خلک نه یو. ښه داسې قانون دې څوک پیش کړي چې الله جل شانو په داسې انداز کې هغه ذکر کړی. نو دا څلورمه خبره څه شوه؟ هغه مضامین دي د سورت نور چې هغه مې درته ذکر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. اللہ جل شانو فرمائی ومن یشاقق الرسول، ومن او هغ انسان یشاقق چی مخالفت کئی الرسول د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما رست د هغینا رست د هغ سنا تبینا چی واضح شی تبینا چی خو واضح شی له دتا الهدى هدایت ويتبع او دې تابعداري کوي غیر سبیل المؤمنین د مؤمنانو د لارې نه ما سوا ويتبع او دې تابعداري کوي غیر ما سوا سبیل لار المؤمنین د مؤمنانو ويتبع او دې تابعداري کوي غیر سبیل المؤمنین د مؤمنانو د لارې نه علاوه یا ما سوا نوله دے بمونگا واپس کو نوله دے بمونگا واپس کو ما هغه ستا تولا ستا چې دے ګرځیدلې دے نوله مونږ به واپس کو ما هغه ستا تولا چې دے هغه ته واپس شوه ونصله مونږ به داخل کو مونږ به نه باسو جهنم ته وساعت او دا جهنم ډیر بد دی مصیرن د ورتلو ځای وساعت او ډیر بد دی مصیرن د ورتلو ځای. ښه دې آیت مبارکه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري او د مؤمنانو د لارې تابعداري الله جل شانو خی. مونږ به صفا دا وایو چیرې دا فیصلې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فیصلې د مؤمنانو د هغې تذکره کې الله جل شانو په داسې شان سره چې الله جل شانو فرمایي چې کم سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه امت چې کم مؤمنان دي د هغې چې کمې فیصلې دي د هغې نه مخ اړوي او د هغې مخالفت کوي نو الله جل شانو د هغې څه سزا مقرر کړي. نور به هم لږ اسان کړو. دې آیت مبارکه کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت او اجماع امت ذکر کړي. الله جل شانه فرمای چا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفت کو او د مؤمنانو د لارې نه علاوه د بل چا لارې اختیار کړه باوجود د دې چې د ته پته و چې دا حق ده نو دی به مونږه هغه سیس ته وسپارو بیا به جهنم ته غذار کو او دا جهنم ډېر بد ځای دی. لومبه خبره ومن یشاقق الرسول چا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخالفت کو مخکې واقعیت رشوه د طعمه چې هغه غلا کړې وه او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصله نه منله نو الله جل شانو دلته فرمایي چا چې د پیغمبر د فیصلې مخالفت کو د پیغمبر د خبرې مخالفت کو
د پیغمبر مخالفت من بعد ما تبین له الهدى باوجود د دې چې ته پته و چې دا پیغمبر حق خبره کوي اخو ته واضح و دا خبره ويتبع غیر سبیل المؤمنین اوس چې کوم مؤمنان دي هغه د پیغمبر خبره مني پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه مؤمنان په دغه لار لاړ اوس یو سړی د پیغمبر مخالفت کوي دې څه مطلب دی چې دا د مؤمنانو په لار باندې نه ځي الله دغه فرمایل چې د پیغمبر د فیصله پیغمبر مخالفت وکړو او د مؤمنانو د لارې نه علاوه د بل چا لارې اختیار کړه اسانه دی یو شی دی پیغمبر فیصله نه منل خو د مؤمنانو لار نه اختیارول دي کنه دی الله جل شانه سزا ذکر کوي چې نوله ما تولى نوله ما تولى چې د پیغمبر فیصله څوک نه مني او د مؤمنانو خلاف څوک کوي الله فرمایي کم طرف ته چې دې تلې دې بس دقه ته زه اوس پارم نوله ما تولى دې به مونږ اوس پارو هغه طرف ته به کم سیز باندې د اعتماد کړي نا واقعي مخکې ذکر شو د توعما چې هغه غلا کړو او بیا د نبی رسول الله فیصله نه منله د قران فیصله نه منله او تختیدو د کفر خو هغه خوخ کړو د خپل ځان لپاره مکه مکرمه ته چې تختیدو د نبی اسلام فیصله نه منله خو کفر خوخ کړو د ځان لپاره نو الله جل شانو هغه کفر کې خور نه بس دا د الله جل شانو قانون دی چې کم سړی په الله جل شانو څنګه ګمان کوي الله حق سیس تسپاری چې په الله د خ ګمانو کو الله جل شانو وسره خي او که په الله بد ګمانو کو الله جل شانو وسره هغه سکه چې څنګه ګمان نکړي انا عند ظن عبدي بي امام بخاری رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی چې الله جل شانو فرمایي چې زه د خپل بنده د ګمان سره یم زما دې څنګه ګمان په ما باندې کې زو سره غچل کو یو خبره چې انسان کم ګمان کوي په الله جل شانو باندې د ته حق سره سي او دویم انسان چې په کم سیس کې خوشحالي په کم سیس کې خوشحالي نه الله جل شانو دیم په هغه سیس کې خبر نه نباسي کله په ایمان کې خوشحالي الله جل شانو د ایمان هغه قوت نورم سیوا کی د ایمان هغه رڼا نورم سیوا شي د ایمان هغه طاقت نورم سیوا شي د ایمان هغه فائدې نورم سیوا شي د ایمان هغه نتیجه نورم سیوا شي دا ټول سيزونه سیوا کی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون دغه د مؤمنانو صفت ته چې قران مجید دی مخ تلاوت کیږي الله جل شانه یاد شي الله په یاد سره دي زړونه ويریږي اجو کله د الله د قران تلاوت کیږي دی ایمانونه سیوش او دی په خپل رب باندې توکلی دا الله جل زادتهم ایمانا زادتهم ایمان زادتهم ایمان د دې ایمان هغه سیوا کیږي مطلب د مضبوطیږي اجه څومره فائدې دا فائدہ نورم سیوا کیږي دته نورم فواید ښکاری کم انسان جی په اخلاص سره دین اسلام قبول کیو مؤمن شي هغه څومره په دې ایمان کې ورننوزي دومره ول خون ورګي خیال مکړه دیتا اسی انسان هغه دې سوچ کی چې یو طرف ته نافرمانه ته سوچ کی یو طرف ته ایمان ته سوچ کی تقوا ته پرهیزګاری ته سوچ کی دې دغه کې ډیره مزه ده په دې یو لطیفه ته کوم تاسو ته وس یو بلماز سره بلماز مونږ به نه کوو اجازه تبلیغی پسې تلو خدای مسلمان د مونږ کوا ګور ساری مونږ چوکې دي دا فائدہ ده ماسپخین دا غدا فائدہ ده نمازیګر دا ما خام دا ماستن د پلان کې تهجد او د ذکر اذکار او د تعلیم بس خپل چې سو د تبلیغی سره وسغه وته پیش کړي بیا ته د ایمان خون نه دی لیدل او ته د تقوا خون نه دی ته د مانزه خون نه دی لیدل هغه ته واپس شوې ته د بیلمازه مزه نه دی لیدل د بیلمازه مزه ته نه دی لیدل په بیلمازه کې مزه شته په حرامو کې مزه شته په نارواو کې مزه شته
په بدکارۍ کې مزه شته، په شرابو کې مزه شته، د الله جل شانو چې کومه نافرمانی ده په هغې کې مزه شته. پوهېږي په دې باندې؟ خو چې کله هغه نافرمانی دی وکړي که نه، دی ظاهري خوشحالي خو نور تباه و بربادي. بیا چې کله دی هغه طرف لږ ټچ کړي که نه، دی واپس راشي د خپلې تقوا او پرهیزګارۍ، ده ته پته ولګي چې سکون به کوم څیز کې دی، زړه اطمینان په څه څیز کې دی. د الله جل شانه د طرف نه چې کومه سکینه او رحمتونه نازلېږي په څه کې دي؟ حقیقت دی. دا خو خلک هسې ګپ لګي، دروغ وایي زما په خیال چې یاره شراب غلط چیز دی، پلان کې غلط چیز دی. هغه کم نقصانات چې دي که نه، د شرابو چې کم نقصانات دي هغه دلته د کولډ ډرنکس هم دي. خیال نو دی موږ څونه نورې بلاګانې خورو چې هغه معده هم خرابوي، ګردې هم خرابوي، لیور هم خرابوي، ډېر څیزونه دي. خو موږ وایو شراب دا غلط چیز دی. پوهېږئ په دې باندې؟ نو شراب غلط چیز دی، خو چې موږ له پیپسي څنګه مزه راکوي او کوک څنګه مزه راکوي، سپرایټ څنګه مزه راکوي، دغه شان شرابي له خپل شراب هم مزه ورکړه. مزه پکې ده، په بدکارۍ کې مزه شته. پوهېږئ په دې باندې؟ د حرامو بلډینګونو جوړول په دې کې مزه ده، حرامې پیسې ګټل او بینک بیلنس جوړول په دې کې مزه ده. خو انسان ته هغه سکون په دې کې نه حاصلېږي کوم سکون چې پکار دی د دپاره. پوهېږئ په دې؟ ځکه دا زړه د الله جل شانه سره عادت دی. ځکه حدیث شریف کې راځي که نه چې کله انسان ګناه کوي د ده په زړه باندې یو داغ ولګي، چې بیا بله ګناه کوي بیا پې داغ ولګي، چې بله ګناه کوي بل داغ. دا هغه معنوي داغونه دي. دا مطلب نه دی چې تا له دننه څوک ډسټمبر درکوي، تور کلر نه ورکوي. هغه چې یو روحاني د انسان خوشحالي ده او اطمینان دی، هغه ورو دا دوه طاقتونه دي الله جل شانه پیدا کړي په زړه کې. فألهمها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله جل شانه د انسان په زړه کې، د انسان په جسم کې دوه قسمه طاقتونه دي، یو د ګناه طاقت، یو د تقوا طاقت. او دا د یو بل انورس دي. که یو سیوا کې بل کمیږي، که دا سیوا کې دا بل کمیږي. پوهېږئ په دې خبرو؟ که خواهشات سیوا کې روحانیت څه کېږي؟ کمیږي. او که روحانیات سیوا کې شهوات او خواهشات هغه کمیږي. او بل اپوزیټ دی. او څه دپاره الله داسې کړي؟ الله داسې هم کولی شو چې زموږ د زړه صرف د تقوا نه ډک پیدا کړه، ټول جنت ته تللی وی. داسې کولی شو که نه؟ کولی شو. دا یې ولې داسې وکړه؟ د دې وجې نه چې یاره کله د نفس او د روح، کله د تقوا او کله د ګناه، د دې چې خپل منځ کې کمپټیشن وي نو اله نتیجه روزي. یو انسان وایي زه په کلاس کې فرسټ راځم، همیشه کلاس ټاپ کومه، چې سکول کې معلوماتو کې په کلاس کې دقه یو لکي نو یو انسان دی په کلاس کې یوازې دی، هغه وایي زه کلاس ټاپ کومه، خود به ته ټاپ کې، بل څوک شته نه. نو ما یو شاګرد هغه مدرسه کې سبق وایي، نو ما ته وایي فلان کې فرسټ راغلی د شیرګړ، زه پسې سیکنډ راغلی یم، او زموږ دا بل ملګری تړ راغلی. اوس ما دې فوراً تپوس کوم کلاس کې څو کسان دي؟ دغه درې یو نو دغه درې کسان یو. نو ما خود به فرسټ سیکنډ تړ راځي. کمپټیشن نشته که نه؟ دغلته خو بیا هم کمپټیشن و. او که زړه کې صرف تقوا پیدا شوې، تقوا ماده پکې وه، نو بیا تعالی الله جنت پسې درکوي، کامیابي د آخرت پسې درکوي. پوهېږئ په دې باندې؟ کله چې د یو بل اپوزیټ سیزونه موجود وي بیا کمپټیشن، او د کمپټیشن نه پس د مقابلې نه پس بیا نتیجه روزي. نو الله یو ماده په زړه کې تقوا پیدا کړي، یو د ګناه، د دې دپاره چې دلته به ګناه زور کوي او دلته به تقوا زور کوي. نو چې په دغه ګناه په زور کې ته خپل ځان کنټرول کړي، نو دغه اصل مسلماني ده او دغه اصل تقوا ده. نبی علیہ السلام دغه فرمایل ولا ورع کالکف. تقوا دې ته وایي چې انسان خپل ځان د ګناه نه کنټرول کړي، بس ګناه نه کوي، دغه ته تقوا وایي. تقوا تهجد ته نه وایي، تقوا زر تسبو ته نه وایي، تقوا څه ته وایي؟ ولا ورع کالکف. خپل ځان چې د ګناه نه ساتي، بس دغه تقوا وایي. دا کم ځای نه کم ځای ته لاړو پته نه لګي. نه خبر هم دا کولی چې انسان په څه کې خوشحالي الله جل شانه په هغې څیز کې پرېږدي. که دی په ګناه کې خوشحالي
په ظلم کې خوشحالي الله جل شانه بس پړې په سستۍ الله جل شانه فرمایي چې خوشاله دی بس دي زما قرآن خدا وي چې مکوا ظلم مکوا زیاته مکوا غیبت مکوا کنزل مکوا پردې بیزتی مکوا بدکاری مکوا شراب مسکا حرام مکوا ټول الله جل شانه صفا ذکر کړي خو صرف ستا د نزله خواهش ته او د شیطان وسوسه ده ته په ظاهر صفا قرآن باندې عمل نه کوي چې صفا خبرې ته کوي صرف ستا زړه چې ساغه او شیطان د لري نه وسوسه چې تا ته سویل نه دی اګریمنټ هم سره نه دی اګریمنټ کوي الله جل شانه موږ سره سټامپ لیکل دی مخه ته پروت دی او شیطان صرف د لري نه وسوسه راځي او موږ هغه وسوسه د لري نه عمل کوو د سټامپ چې را سره چا لیکل د کامیابی پاغي باندې عمل نه کوو دا خو زمونږ ډېر سخت قمقلتوب او موږ ته بېوقفتیا ووایو انتهایی پریوته ای داسې انسان د قرآن غونته کې څیز موجود دی او دی په بل طرف ځي نو خبره دا وه چې الله جل شانه چې څوک په څه کې خوشحالي بس هغې کې پرېږدي اوس چې کوم سړی په تقوا او پرهېزګارۍ کې خوشحاله دی نه الله جل شانه په هغې کې ښه ترقي ورته نصیبه کوي ترقي او چې دی ډوک پوک کوي نو بیا ورسره الله جل شانه هم ډوک پوک کوي دی په ډوک پوک کې خوشحاله دی څه وایي چې جمعات ته چندې خبره شي په جیب کې چینج ګوري د جمعات ته چندې خبره شي بیا په جیب کې چینج ګوري او چې د دعا خبره شي د الله نه مرسډیز غواړي داسې خو نه کېږي که نه دا ډوک پوک نه دي د الله سره دوکه نه ده د الله په نوم څه ورکې چینج ګوري چې قیماتي نشته د الله د نوم سره ته دا ټوکې کې او چې د الله جل شانو مخې ته کښېنې که نه خدایه بنګله راکړې او خدایه بس د اتي په ګوډي باندې راله اتیا ګوډي سره زر راکړې دا خبرې نو داسې خو نه کېږي دا چې ته ډوک پوک یې نو اوس الله ستا چې څومره وس دی ته هغې عمره وکړه په الله مې د قسم کوم سړي چې د الله په نوم باندې غیرت کړی دی الله جل شانه د هر څه د دنیا د دغه قدمونو ته راغورځوي دا حقیقت دی مونږ وایو ګوره اتانیز مې صدقه کو یو اتانیز چې صدقه کو که نه بیا دا سوچ کو چې اوس په کله یو په 10 راځي یو په 80 او یو په 900 به راځي مونږ د دې سوچونه کوو دا سوچ موچ مه کوئ ګورئ صفا کار دا دی چې بس الله جل شانه د طرف نه یو آرډر دی یو حکم دی او د الله جل شانه په نوم باندې صدقه شوه او خیرات شو بیا دې ته مه ګوره چې دا زه چېرته ګوره ما څو ځل تاسو ته ویلي انسان چې کله صدقه کوي د یو فقیر په لاس کې پیسې ږدي پوهېږي یا د جومات د چندې والا په لاس کې او په بکسه کې پیسې ورچي کاش چې دا سوچ نه کولی چې دا زه فقیر په لاس کې ږدم او د جومات د متولی په لاس کې ږدم او یا د یو غریب او مسکین په لاس کې ږدم که دې په ضد دا سوچ کړی وی چې دا زه د الله په لاس کې ږدم د الله په لاس کې ږدم نو په الله مې د قسمې دا ورکوونکی به زیات خوشحاله او د هغه اغوستونکي نه پوهېږي په دې او چې مونږ سوچ کوو بس لس پیرې پکې دا سوچ هم کوو د باندې مې صدقه وکړه دی به زما په کار راشي چې نږدې کسي د باندې مې صدقه وکړه دی به زما په کار راشي اول دا سوچ کوو بیا دا سوچ کوو چې یاره اوس په دې بدلم زر د الله له طرفه ملاویږي دویمه دا سوچ کوو حالانکه قصه داسې نه ده قصه بل شان ده قصه بل شان دا ده چې الله جل شانو دې ته ګوري چې یاره د تما کم حکم کړی دی دی هغه څنګه بجا راوړي دی د هغې کوشش کوي که نه چې ته د 10 کروڑو روپو مالک یې او ته په جیب کې چینج ګورې د الله جل شانه د نوم دپاره نو دا د الله جل شانه په نوم پورې زما په خیال چې خندا ده دا ټیک نه ده دا طریقه پوهېږئ په دې خبرو باندې هسې سوچ وکړئ دې خبرې ته کېدای شي زه څه ګډې وډې وایم کله نه کله زه هم الګ یم که نه یو کس په فیسبوک کې لیکلي چې دی له وړوکی دی نه پوهېږي وایي دی له وړوکی دی نه پوهېږي دا چې د عمر وشي دی به بیا پوه شي کېدای زه وړوکی یم کله نه کله بس څه بل څه ونه وایم که نه خیر تاسو هم راته وایئ غلط دي وي خبره مې دا کوله چې یاره کم سړی د الله جل شانو په نوم باندې غیرت وکړي الله جل شانو دې چېرته هم نه ذلیله کوي دا حقیقت دی لا اله الا الله محمد رسول الله قرآن مې مخې ته پروت که 100 پیرې قسم وخورم که نه الله جل زه به حانس نه یم په دې خبره چې
چې الله جل شانو چې کوم غیرت کوي که نه سوچ هم انسان نشي کولی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ صدقې طرف ته لاړو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډیر زیات سخاوت والو. دو صحابه داسې وو چې د هغې سخاوت ډیر زیات، صحابه ټول سخیانو. د یو واقع چې ګورې ته به مشهور خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دی، خو د قرآن مجید آیتونه وګورې هر صحابي به ته ډیر سخي ښکاره شي چې ده خو انتها کړی سخاوت. خو صرف د حضرت عثمان او د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما دا ځکه په سخاوت کې مشهور وو چې دا مالدارو ډیر زیات، نو سیز به ډیر خرچ کو. الانکه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باره کې څه راځي؟ دروازه وټکېده، نن د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په کور کې 3 روټۍ پخ شوي، سو 3 ډېر خوشحاله دي. یو به زه خورم، یو به فاطمه خوري، یو به حسن خوري، یو به حسن او حسین په شریکه باندې خوري. ډېره موده پس روټۍ پخ شوي، په دې کې دروازه وټکېده، ټک ټک ټک، یاره زه یتیم یم، ماله سره روټۍ راکړې. حضرت علی خپله روټۍ ورکړه. بل هغې زه مسکین یم، دروازې وټکوله، حضرت فاطمې خپله روټۍ ورکړه. بیا یو بل راغی چې زه قیدي یم، د قید نه آزاد شوی یم سره الله کې، حضرت حسن او حسین خپله حصه ورکړه. بیا پاتې شو دې ځای کې آیتونه نازل شو، ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا. صحابه خو داسې خلک دي چې دا نه ګوري چې زما څه حالت دی، یتیمانانو ته هم ورکوي، مسکینانو ته هم ورکوي، اسیرانو ته هم ورکوي، نه ګوري ځان ته. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه. صحابه خو داسې خلک دي چې دا د ورځې او د شپې په ښکاره او پر پټه صدقې کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره 4 دینار وو، یو د ورځې خرج کو، یو د شپې خرج کو، یو هغې په پټه یو په ښکاره. الله آیتونه نازل کړه، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیه. صحابه خو داسې خلک دي چې په پټه په ښکاره د شپې د ورځې صدقې کوي. پوهېږي؟ او یو ته الله جل شانو فرمایي دی په ځان څخه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ واقعه به مو اورېدلي چې میلمه راغی، نبي علیه صلات وسلام ځان سره حضرت طلحه بوتلو او ډیوې مړه کړه چې میلمه خوراک وکړي او ځان یې دغه شان وږی تږی پاتې کړو، بیبي ځان وږی تږی پاتې کړو. الله آیتونه نازل کړه، ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. که په دې په خپله سخته لوږه تندی هغه برداشت کوي خو بل له ورکوي. داسې خلک دي صحابه. او حضرت عثمان او حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما ځکه مشهور چې ډېر مالدار وو، هغې چې کم خرچ کړی دی که نه، داسې خرچ څوک نشي کولی په کائنات کې. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې قحط راغی، قحط راغی او چا حضرت عمر ته وی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ زر اوخان دي، د پاسه پې وړم پراته دي، د پاسه پې غلیم پرتی دي، هر قسم سیس پې پروت دی، زر اوخان دي، او د ده سره ته یو بیه وکړه دا تیواله په پیسو باندې او موږ به په خپل قوم کې تقسیم کړو. حکمرانو حضرت عمر رضی الله او وی ټیک ته په حضرت عثمان پسې راغی او ته عثمان ستا سره یو بیه وکړو، جی وایه تاله مونږ 1% 2% صحیح څه ګټه بدله درکو او ته مونږ باندې دا زر اوخان را خرڅ که. هغه ورته وایي نه دا ډېره ارزانه بیه دې وکړه، دونه ارزانې نه خرڅوم. هغه ورته وایي ګوره لږه سیوا بدله درکو، 15 روپیه سیوا، 10 روپیه سیوا، 20 روپیه سیوا. عثمان صاحب نه دا کمه ده دا ګټه. هغه ته یې ښه یو څیز چې تا په 1 روپیه اغستی هغه بدله مونږ په 2 والو. هغه وایي نه کمه ده، یو اغستی مونږ بدله په 2 بیا نه والو، 1 روپیه باندې د کم څیز اغستی دی په 2 بیا نه والو. هغه ورته اخر کې وایي نه خرڅوم. وایي ځه. حضرت عمر خو عمرو مضبوط دې ځای نه حضرت عثمان ونیو، داسې کلک یې ونیو، رایې ښکو د دې ګریوان. یا عثمانه ته د نبي علیه السلام په زمانه کې څومره سخاوت والی، دا اوس په تا باندې څه چلو شو؟ د حضرت عثمان په سترګو کې اوښکې راغی. ای عمره تا ما سره واده وکړه چې زه به تا نه یو په 15 باندې والم، یو څیز دې په روپۍ اغستی دی زه به درنه په 15 والم، او زما الله ما ته وایي چې یو په 10 پیدا نه والم، نو په تا یې در خرڅ کوم که په الله یې در ور خرڅ کومه. لاړ شه چې څومره اوښان سره د سامان راغلي ټول د مدینې په خلکو صدقه
قط. اوس د شپې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خوب ولید، صدقه خوش قصه ختم شو. د شپې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ما خوب ولیدو. ما نبی علیہ السلام په خوب کې ولیدو. حضرت ابن عباس صاحب وایي په سپین اس باندې ناست دی، په جنت کې دی او شین لباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اغوسته دی او ډېر په تادې کې دی. یا رسول الله ما د اس هغه واګې ونیولې. یا رسول الله یو منټ ډېره موده شوې ده ته چې وفات شوی، زموږ ملاقات بیا نه دی شوی، لږ ټایم را الله کا. نبی علیہ السلام فرمایي ابن عباس اوزګار نه یم. یا رسول الله چېرته ځي؟ وی حضرت عثمان صدقه کړې ده پرون. الله جل شانه په خپله باندې حضرت عثمان نکاح د جنت ته یو حوري سره تړي او ما ته دعوت ته هغې دعوت لزم، زه هغې دعوت لزم. دلته خو امام له تنخوا نه ورکوي، پوهېږئ په دې باندې د کروڑونو روپو خاوند دي او د جومات د بکسې دپاره 15 روپۍ چینج ګوري، وایي ماتې نشته. مونږ وایو مونږ مسلمانان یو. خبره مې دا کوله چې الله جل شانه انسان چې په الله کم ګمان کوي الله ورسره هغه چل کوي. که دی د الله سره ډوک پوکې الله جل شانه هغه طریقه کوي. الله جل شانه انسان ډېر منصف او ډېر عادل بادشاه دی. عادل بادشاه دی. د الله جل شانه په شان دی عادل بادشاه بل نشته. هغه الله جل شانه ډېر د عادل فیصله کوي. ته چې څه کوې بس هغه هم هغه شان کوي. بس ته وایې زه ګناه کوم هغه دې ورته ورپرېږدي، ایسته ته نه وایي. ته وایې ظلم کوم، خلک وایي دا ګوره الله دې سړي ته نه ګوري چې دا ظلم کوي او الله ورته هېڅ څه نه وایي. ګوره د الله دونه صبر کوي، الله ورته هېڅ نه وایي، هېڅ نه وایي. هغه وایي دی خوشحاله دی، بس زه پې ښه پړی ورسستوم بیا به एकदम چک ورکوم. درته پتنګ مو لیدلې؟ پتنګ هغه تار پرېږدي بیا एकदम چک ورکي، پتنګان پې کټ کوي. پوهېږئ په دې خبره باندې الله جل شانه پړی سستۍ چې دی ښه نافرمانه شي چې دی زه ښه تباه او برباد کړم. د دې دپاره کوي الله جل شانه فرمایي نولهِ ما تولى. کم سړی چې د پیغمبر خلاف کوي او کم سړی چې د مؤمنانو خلاف کوي نولهِ ما تولى، دی به مونږ هغې طرف ته واړو او هغه څه ته بیا وسپارو په کم څیز کې چې دی خوشحاله دی او کم طرف ته دی تللی دی. ونصلهِ جهنم، او بیا دی مونږ جهنم ته ګزار کړو. وساءت مصیره، او دا ډېر بد ځای دی د ورتلو دا جهنم. سبا به پکې بحث وکړو د آیت مبارکه کې، فقهي بحث دی. وصلی الله تعالی